شو لشه چې پوه شو لشه چې پوه شو هغه چې پوه شو د خدای په خو شو لشه چې پوه شو لشه چې پوه شو. ګرانو قدرمن اوریدونکو، زما تلفظ زیرک او زما د ملګری عبدالواسع قانی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. زیرک صاحب، نن د کوم مضمون خپرونه ده؟ نن د شنبې ورځ ده او د معمول په څیر د تدریس د عمومي لارښوونو خپرونه ده. ښه، په خپرونه کې به په څه باندې خبرې کوو؟ تر رښتیا نه خبر که ما ازمویې؟ نه خبر یم، خو دا چې موضوع مو د تدریس ازموینه ده نو ځکه مې وغوښتل یوه لنډه ازموینه له تاسو هم واخلم. غوسه خو نه شوې؟ نه ولې، له امتحانه خو زه نه ویرېږم، خو ته دا راته وایه په خپرونه کې څه لرو؟ په خپرونه کې دوې مرکې لرو چې یوه یې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د استادې محترمې صحرا علیزۍ سره او یوه یې هم د یوې تنې زده کوونکې سره. که د زړه ته نه لوېږي دا یې د استادې غږ. که هر څونه د امتحانونو تعداد زیات شي دا به زما په نظر ښه نتیجه ورکړي. او دا هم د زده کوونکي غږ. طبعا نور زده کوونکو باید دا وکړي چې معلم درس ورکوي دی باید کوشش وکړي چې هغه درس ووایي او تنها باید د معلم په درس باندې اکتفا ونه کړي. په دې پوهېږي چې ازموینه د څه لپاره ترسره کیږي؟ زه خو یو څه پرې پوهېږم، خو غواړم له تاسو یې واورم چې ازموینه د څه لپاره ترسره کیږي. زه غواړم دوی خبرې درته وکړم. یو دا چې ازموینه یوازې د کامیاب او ناکام یا لایق او نالایق د معلومولو وسیله نه ده، بلکې ازموینه د تدریس د لا اغیزمنتیا لپاره او د زده کوونکو د پوهې، استعدادونو، فردي توپیرونو، علاقو او دلچسپیو د معلومولو لپاره هم تر ټولو ښه وسیله ده. ښه، نو کله چې د ازموینې په وسیله دغه معلومات ترلاسه شي بیا به په دغو معلوماتو څه کیږي؟ بیا به د دغو معلوماتو په رڼا کې د تدریس او زده کړې بهیر لا سمیږي او لا به اغیزمن او ګړندی کیږي. ښه، دا خو یوه خبره شوه. بله خبره څه ده؟ بله خبره دا ده چې ازموینه یا امتحان په عمومي ډول د زده کوونکو د ښوونیزو او روزنیزو یا تعلیمي او تربیتي پرمختګونو کچه اندازه کوي. مطلب دا چې د ازموینې په وسیله دا معلومیږي چې د تعلیمي او تربیتي موخو او هدفونو تطبیقېدل څنګه دي او په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی. همداسې ده؟ هو همداسې ده. په حقیقت کې ازموینه د زده کوونکو د پیژندنې ښه وسیله ده او پر مټ یې کولی شو خپل زده کوونکي د سویې، لیاقت، علاقې او استعدادونو له نظره ډلبندي او له هغوی سره په پرمختګ راوستلو کې مرسته وکړو. زیرک صاحب، که تاسو له ما سره موافق یاست لومړی باید د ښوونې او روزنې د چارو د یوې ماهرې مرکه واورو، بیا به نورې خبرې وکړو که څنګه؟ بیخي سمه ده. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د استادې صحرا علیزۍ مرکه به واورو. محترمې استادې، ستاسو له نظره د ازموینې اهمیت او ګټې د تدریس لپاره څه دي؟ ازموینه په خپله د تدریس د ودې او پراختیا لپاره یوه لار ده چې د دغې لار نه کولی شو موږ د تدریس ارزښت زیات کړو. موږ فرض مثال نه یوازې دلته شاګرد ارزیابي کوو یا شاګرد امتحانوو، بلکې معلم خپل ځان هم امتحانوي چې ما درس تر کوم ځای پورې دوی ته مؤثر واقع شوی، کوم ځای پورې دوی ته قناعت بخش واقع شوی. فرض مثال شاګردانو ښه نتیجه ورنکړه نو معلم دلته ګوري چې ما درس ولا ښه نه دی، زه باید خپل میتود ته تغییر ورکړم، زه باید لا ډېره آمادګي ونیسم د چیش له خاطره، د درس له خاطره، تر څو چې بل امتحان چې دې نه اخلم بلکې ښه نتیجه لاسته واخلم او د شاګردانو بری پکې لا ډېر وي. تاسې زموږ د ښوونځیو جاري او عنعنوي ازموینې د معیاري ازموینو سره څنګه پرتله کوئ؟ په عنعنوي ازموینه کې هماغه یو نواخته سوالونه دي. فرض مثال یا به د ادارې لخوا نه ورته توصیه شوي چې هغه 8 سواله یا 10 سواله دي، هغه راواخلئ او په شاګردانو باندې کار کوي. اما په معیاري ازموینه کې بیا داسې نه ده. مثال موږ ورکولی شو دغه د کانکور ازموینه، دا په خپله یو معیاري ازموینه ده چې دا دلته نو یو مضمون نه بلکې مشخص ټول زیات مضامین دي چې دلته هغه کیږي، امتحان ته نه اخیستل کیږي او زیات دلته د یو ډول سوالونو نه کار نه اخیستل کیږي بلکې د سوالونو د مختلفو ډولونو نه کار اخیستل کیږي. فرض مثال د خانه خالی، سوال ځواب، څلور ځوابه، صحیح او غلط، دغه ډول سوالونه مثلا موږ د کار اخلو چې دغه ازموینه کې شاګرد ډیر ښه ارزیابي کېدای شي. شاګرد کولای شي چې تعداد د سوالونو زیات وي هغه لا ښه ځواب ورکړي. فرض مثال په یو سوال نه پیږي
په مقابل کې په 2-3 نور سوالونه پیږي چې هغه په خپل کولای شي شاګرد سره ډیر مرسته وکړي. د معیاري ازموینو د درلودلو لپاره تاسو سپارښتنې څه دي؟ د دې لپاره چې موږ تاسو یو معیاري ازموینه ولرو، ښه به دا وي چې د وزارت لخوانه دوی ته فرض مثال قرطاسیه مخکې ورکړل شي د ادارې لخوانه، دوی به کورو کې سوالونه فرض مثال جوړ کړي، دا به ډیر ښه وي. یو او بل که هر څونه د امتحانونو تعداد زیات شي دا به زما په نظر ښه نتیجه ورکړي د تدریس په برخه کې. لکه همدا اوس چې 3 میاشتې بیا 3 میاشتې بعد امتحان اخیستل کیږي، دا ډیر ښه سیستم ده، په شرط د دې سره چې په هغه شکل چې شاید باید دا تطبیق کړی شي، چې هغه تطبیق لپاره موږ مخکې تاسو ته عرض وکړو چې دې ته باید قرطاسیه ورکړي شي، یا دا چې کله چاپ امکانات درلوده معلم خو چاپ به کړي، که چاپ امکانات درلوده خیر د پلاس خو به ولیکي شاګرد ته به ورکړي، یو خو به د وخت ضایع کېدو نه مخنیوی وشي، او بل به دا وي چې شاګرد چې هغه وخت مثلا په سوال اخیستو باندې کوي هغه به په ځواب لیکلو کې خپل وخت مصرف کړي، او هغه زیات مثلا موږ تاسو اکثرا شاګردان داسې هم لرو چې د ټیټو صنفونو نشي کولای فرض مثال وایخلي، که موږ تاسو عبارت ورته وایو دوی به په مشکل سره دغه سوال واخلي، که دا شکل د چاپی وي معلم به یو ور لمخې نه ولولي او دوی به ډیر ښه کولای شي چې هغه سوال ته ځواب ورکړي، او که بیا هم تکراروم که دغه سوالونه زموږ ډیر زیات وي تعداد وي او اشکال مختلف وي، دا به ډیر ښه وي او دا به ډیر ښه نتیجه ورکړي. د استاد صحرا علیزی مرکه مو واوریده چې په تدریس کې د ازموینې په ارزښت او اهمیت غږیده. د ازموینې په پایله کې هغه زده کوونکي چې په بیلابیلو مضمونونو کې بریالي شوي وي لوړو ټولګیو ته ځي، خو قانع وروره پوهېږي چې زده کوونکي د امتحان په ورځ کې په څه حال کې وي. ما خو خپله هم د متعلمۍ دوره تیره کړې، خو هغه تیرې خبرې به پرېږدو. دلته به د اوسنۍ دورې د یوې تنې زده کوونکي ملالۍ جانې خبرې واورو چې نوموړې د دکپک د ښوونځي د 11 ټولګي زده کوونکې ده. بیخي سمه ده، وبورو. بخښنه غواړم ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم ملالۍ ده. په کوم ښوونځي کې لوستی او د څوم ټولګي زده کوونکې یې؟ زه د نسوان د کپک ښوونځي زده کوونکې یم او 11 ټولګي کې یم. ښه، ستا ازموینه خوښېږي؟ هو ولې نه، طبعا سړی درس وایي باید ازموینه ولري سره. نو کله چې ازموینه نږدې کېږي تاسو څه احساس کوئ؟ ویرېږئ که خوشحالۍ احساس کوئ؟ وارخطایي سړی نو کله چې ستاسو ازموینه نږدې کېږي نه، نو تاسو دا ډاډ تاسو نه وي چې مثلا تاسو ښوونکی به سخت سوالونه درته راوړي؟ نه نو شاګرد هغه پوهېږي چې څنګه درس ورکړی ده، په هغه درس په نظر باندې څنګه شاګرد زده کړی دی په همغه ترتیب باندې سوالونه راوړي. یعنې تاسو ښوونکی څه رقم تاسو سوالونه راوړي؟ سخت ستونزمن سوالونه درته راوړي که نه اسانه سوالونه په ازموینه کې؟ نه طبعا درس ورکوي سخته، اما پوهېږي چې شاګرد معیار شی سم زده کړي دي، بیا شاګرد ته ګوري او همغسې اسان سوالونه راوړي. سمه ده. نور زده کوونکو ته ستاسو پیغام څه دی؟ طبعا نور زده کوونکو باید دا وکړي چې معلم درس ورکوي دوی باید کوشش وکړي چې هغه درس ووایي، او تنها باید د معلم په درس باندې اکتفا ونه کوي، باید خپله کوشش وکړي. دې په خاطر چې که دوی خپله کوشش ونه کوي او تنها هغه په هغه درس باندې باید اکتفا ونه کوي، باید آینده ته دوی فکر وکړي چې دوی باید یوه ښه آینده ولري او په کوشش وکړي چې پوهنتون ته ولاړ سي او دوی هغه د خوښې پوهنځي ته باید کامیاب سي، او ورځ په ورځ موږ پوهېږو چې علم پرمختګ کوي او باید چې کوشش وکړي چې دوی نوره خارجي مطالعه هم وکړي او خپله باید کوشش وکړي شاګرد. د دکپک د ښوونځي د 11 ټولګي د زده کوونکې ملالۍ جانې خبرې مو واورېدې چې زموږ همکاره ملالۍ مسکا ورسره د ازموینې او د ازموینې د سوالونو په اړه غږېدلې وه. قدرمن اوریدونکو او درنو ښوونکو، زده کوونکي په دې پوهېږي چې ازموینې د لوړو ټولګیو ته د هغوی د تلو په لاره کې یو شرط وي، او همدا ازموینې دي چې په ښوونځي، کورنۍ او چاپیریال کې د زده کوونکو حیثیت او موقف ټاکي. نو ځکه هم څه کوي؟ ته پوهېږې قانع وروره؟ او طبعا دوی درسونه وایي، هلې ځلې کوي، ازموینې ته تیاری نیسي او په رواني او ذهني لحاظ ډېر اندېښمن او تر اغېزې لاندې وي. خو تاسو دا ووایئ چې په دې وخت کې ښوونکو ته څه کول پکار دي؟ ښوونکو ته پکار ده چې له زده کوونکو سره د مهربانۍ نه ډک چلند وکړي. ازموینه او نمرې باید د ګواښ یا ګوت څنډنې د وسیلې په توګه ونه کاروي، او ښوونکي ته ښایي د زده کوونکو ترمنځ عدالت وکړي.
بالکل د تاسو د خبرو سره زه سل په سلو کې موافق یم، خو قدرمنو اوریدونکو له دې پرته څه نورې خبرې هم شته چې د ازموینې پر مهال یې ښایي په پام کې ونیسو. یوه به یې درته ځیرک صاحب ووایي. یوه دا چې د ازموینې پوښتنې باید واضح او مفهوم لرونکي وي. دویم دا چې پوښتنې باید د زده کوونکو د زده کړې بېلابېلې برخې وازمایي، لکه پوهه شوه، مهارتونه او طرز تلقي. دریم دا چې پوښتنې باید څو برخې وي، لکه اسانه، متوسطې یا منځنۍ او سختې یا ګرانې پوښتنې. او وروستی ټکی دا چې ښوونکي ښایي د ازموینو د پایلو په اړه ډېر رښتیني او صادق وي. قدرمنو ښوونکو، د ازموینو د ډولونو او په دې اړه نور زیات معلومات به په راتلونکو پروګرامونو کې واورئ، خو دلته به په لنډ ډول درته ووایو چې له ازموینې څخه د تعلیمي اهدافو د ترلاسه کولو او نیمګړتیاوو ته د زده کوونکو د متوجه کولو لپاره کار واخلئ. همدارنګه د ازموینې پر مهال رښتیني اوسئ او د زده کوونکو ترمنځ عدالت وکړئ. په همدې سره زموږ دا خپرونه سرته رسیږي، خو تر خدای پامانۍ وړاندې یوه یادونه. دا خپرونه د افغانستان د لومړنیو زده کړو پروژې جوړه کړې او تاسو ته د افغانستان د ښوونې او روزنې د وزارت په سلا او د امریکې د متحدو ایالاتونو د خلکو په مالی مرسته وړاندې شوه. په همدې سره له تاسو اجازه غواړو. روغ جوړ او ودان اوسئ. Show.